سلف صالحینو مبارک او پاکې وینې وغورځېدلې، د اسلام دې وینې د اسلام دې بوټي ترقي وکړله، څانګې خورې شولې. عزتمندو په دې واقعاتو کې د مؤمن دپاره خو تکلیف ده دی، خو زمونږ او ستاسو دپاره عبرت دا دی چې مسلمانانو ورونو د عقیدې لارویانو د قرآن او د سنت خادمانو د دې پرچار ته د دې عقیدې نشر و اشاعت ته ملا وتړئ. په شهادتونو په مرګونو په ورکېدلو باندې په قتلونو باندې د اسلام دا لاره د قربانۍ دا لاره نه پرېږدو. عزتمندو په نږدې وخت کې زمونږ د علما کرامو د مشایخو بېشماره شهادتونه وشول. د شیخ جمیل الرحمن رحمه الله شهید نه راواله، شیخ سردار ولی شهید رحمه الله، شیخ متوکل رحمه الله، شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله، او داسې ډېر علما کرام، او نن شیخ عزت الله موحد رحمه الله. دا شهیدان شو و عقیده به نه پرېږدو، صبر به کوو، استقامت به کوو. لکه څنګه چې شیخ عزت الله موحد مدرسو ته ملا تړلې وه، دعوت ته ملا تړلې وه، د هغه چا سره په پوله پټي جنګ نه و. حکومت دې دا واوري دا خبرې چې څوک کوي چې ذاتي دشمني به وه، چاته به څه ویلي وو. علما هېڅ چاته هم څه نه وایي، علما ذاتي دشمنۍ نه لري. زمونږ بد زمونږ جرم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. منګه دا ګناه کړې ده چې د قرآن او د سنت مشال هم په سر کړی دی. موږ د قرآن او د سنت مدارس کولاو کړي دي، موږ دعوت ته ملا تړلې ده. د شیخ عزت الله موحد ورثو ته پسماندګانو ته موږ ټول د هغه ورونه یو، موږ یې ورثه یو. دا وایم موږ صبر کوو، موږ تاسو سره په دې غم کې برابر شریک یو، موږ د سره برابر اوږه په اوږه ولاړ یو. عزتمندو د دعوت لاره مه پرېږدئ، علما به شهیدانېږي، ځای کم شي هغه ځای تش شي، خو عزتمندو دا وینې رنګ راوړي. ظالمان چې هر څوک الله دې تباه کړي. حکومت له دا پکار دي دلته به د حکومت کسان وي چې یو حکومته زمونږ چا سره ذاتیات نشته. زمونږ علما چې کومې مناظرې کوي موږ د څوک څپېړ هم قایل نه یو، ډس خو لرې خبره ده. موږ اختلافات مذهبي دا په هر ملک کې شته دی، خو د اختلافاتو زمونږ مطلب دشمني نه ده. که هرې فرقې سره څوک تعلق ساتي چې قبلې ته ودرېږي دا زمونږ ورور دی. اختلاف د کتاب پورې دی، اختلاف تر دلیله پورې دی. عزتمندو ملا وتړئ، ځانونه مضبوط کړئ، دعوت مه پرېږدئ. د اوښکو په ځای باندې د جړاګانو په ځای باندې خپل دعوت ته ملا وتړئ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي